سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د نیوزیلینډ لوبډلې پر وړاندې د افغان اتلانو نوملړ اعلان شو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د نیوزیلینډ لوبډلې پر وړاندې د یوازینۍ ټسټ لوبې لپاره 14 کسیزه نوملړ اعلان کړ. د یادونې وړ ده چې یو شمېر افغان لوبغاړي له تېرې یوې نیمې اونۍ راهیسې هندوستان ګریټر نویډا ښار کې تمرینات ترسره کړل، چې په پایله کې نن د لوبډلې مشر روزونکي له سلا مشورې وروسته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دغه 14 کسیزه نوملړ کې حشمت الله شاهدي لوبډلمشر، ابراهیم ځدران، احمدشاه زلمتی، عبدالمالک ریاض حسن، افسر خان زاده، اکرام الخیل، بهیرشاه محبوب، شهیدالله کمال، عظمت الله عمرزی، شمس الرحمن، ضیاءالرحمن اکبر، ظاهر خان، قیس احمد، خلیل احمد او داسې نجات مسعود شامل دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نیوزیلینډ پر وړاندې ټسټ لوبه ترسره کوي، هغه هم د افغانستان په کوربهتوب ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې د نیوزیلینډ سره هیڅ رقم سیریز نه دی ترسره کړی، خو دا ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېدی چې د نیوزیلینډ لوبډلې سره د ټسټ لوبو سیریز برابر کړي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج فالو، چینل سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.